الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمندو محترمو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې په لمانځه کې غاړې تازه کول جایز دي او کنه. محترم استاسې په جواب کې به ووایم چې په لمانځه کې بغیر د حاجته، بغیر د مجبورۍ څخه غاړې تازه کول مکروه دي. او که چیرې څوک ورته مجبوره سو، امام و، قرأت یې نسو ویلی، نو بیا که یې غاړه تازه کړل بیا لمونځ مکروه نه دی. رد المحتار جلد اول صفحه 168 په باب د مفسدات الصلات کې، او دا شان تحتاوی حاشیه د مراقی الفلاح جلد اول صفحه 263 په مفسدات الصلات کې، او دا شان بحر الرائق جلد دویم صفحه 4. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 002 314 78 434. والسلام.